أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم مخکې آیتونو مبارکو کې د حضرت آدم علیه السلام فضیلت او برتری فرشتو باندې ثابت شوه د کائنات د ټولو څیزونو د نومونو تعلیم الله پاک حضرت آدم علیه السلام ته ورکړو د فرشتو په موجودګۍ کې آدم علیه السلام ته د دې ټولو څیزونو ضرورت و هغه ټول نومونه یې زده کړل فرشتو ته ضرورت نه و هغه یې زده نه کړی شو چې کله د آدم علیه السلام فضیلت ثابت شو نو الله پاک ټولو فرشتو ته حکم وکړو چې اوس تاسو حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړئ نو ټولو فرشتو سجده وکړه ابلیس ونه کړله ابلیس ته ابوالجن ویلی شي د جناتو د پیریانو پلار او آدم علیه السلام ته ابوالبشر ویلی شي د انسانانو پلار حضرت آدم علیه السلام د ټولو انسانانو پلار دی نیکه دی او ابلیس دا د ټولو جناتو پیریانو شیطانانو پلار او نیکه دی اوس حکم شوی دی فرشتو ته او بیا جواب طلبي کیږي د ابلیس نه نو علماء د دې جواب دا کړی دی چې کله د حضرت آدم علیه السلام نه 2000 کاله مخکې په دې ځمکه باندې د پیریانو حکومت و د پیریانو او شیطانان دا یو جنس دی او چې کوم سرکشه دي نو هغې ته شیطانان ویلی شي او چې کم نیکان دي یا کم سرکشه دي نو هغې ته جنات په عربي پښتو کې ورته پیریان وایي پیریان شیطانان دا ټول یو جنس دی د اور نه پیدا دي نو الله پاک چې کله انسان پیدا کو نو د هغه نه مخکې د دې شیطانانو او پیریانو نه دا ځمکه وزګاره کړله ځکه دې فتنې فسادونه کول نو ټول پیریانو او شیطانان یې وشړل دریابونو ته غرونو ته او صحراګانو ته او ځنګلو ته یې وشړل ابلیس د ځان نزبرګ جوړ کړو او فرشتو سره یې ځان ملګری کړ فرشتو د الله پاک نه تپوس وکړو چې دا یو کس دا خو پکې ډېر نیک او عبادت ګزار ښکاره کېږي نو ده سره څه وکړو ځان سره یې بر اسمان ته وخېجوی نو ابلیس ځان سره آسمان ته وخېجو د فرشتو په مجلس کې به ناستو او شپه ورځ به عبادت کړو عوامو کې چې کومه خبره مشهوره ده چې دا د فرشتو استاذ دی نو دا خبره غلطه ده دا د فرشتو استاذ نه دی علم ورته الله پاک ډېر ورکړی عبادت یې ډېر زیات مخکې کړی او بیا یې عبادت کو د فرشتو په مجلس کې دا تکبر و لوی داسې خطرناک مرض دی چې دا د انسان ټول علم ضایع کوي او ټول عمل ضایع کوي
او د تکبر په مقابله کې عاجزي ده، خاکساري ده. دا صفت د بنده دپاره الله پاک ته خوښ دی، ځکه تکبر دا د الله صفت دی. الکبریاء ردائی، الله پاک فرمایي چې لویي دا زما صادر او زما جامه ده، او څوک چې ما سره دې کې ځان رانغاړي او ځان شریکوي، تکبر او لویي کوي، نو فرمایي چې زه به یې جهنم ته وغورځوم. د تکبر او لویۍ نه ځان بچ ساتل پکار دي، ځان کې عاجزي پیدا کول پکار دي. او عاجزي په انسان کې په دوه طریقو باندې پیدا کیږي. یو چې دعوت او تبلیغ کې لاړ شي نو دې کې عاجزي پیدا کیږي، او دویم چې یو انسان د یو عالم پیر نه بیعت وکړي، لاسنیوه وکړي، نو ده کې بیا خاکساري او عاجزي پکې پیدا کیږي. نو عاجزۍ صفت د بنده دپاره الله پاک ته خوښ صفت دی. نو چې کله الله پاک حکم وکړ فرشتو ته، نو د ابلیس هم په دې حکم کې شامل و، ځکه چې کله الله پاک ترېنه تپوس وکړو چې تا آدم علیه السلام ته سجده ولې ونه کړه، نو هغه ځای کې الله پاک فرمایي ما منعک اذ امرتک الا تسجد، چې کله تا ته ما حکم وکړو چې سجده وکړه، نو کوم څیز تا ته رکاوټ جوړ شو، کوم څیز منع کړې ته چې تا سجده ونه کړله. نو دغه اعتراض هغه ختم شو چې بعضې خلک وایي چې آدم علیه السلام ته د سجدې کولو فرشتو ته خو حکم و، ابلیس ته خو حکم نه و. نو دا د قرآن مجید نه معلومه شوه چې د حکم کې ابلیس شامل و، ورنه ابلیس به بیا دا جواب کړی و چې الله تا خو ما ته د سجدې حکم نه و کړی، نو بیا زما نه څنګه تپوس کوې چې سجده دې ولې ونه کړله. نو ابلیس سجده ونه کړله، او د هغې دوه وجې په دې آیت مبارک کې ذکر کړي دي چې ولې ونه کړله. یو صفا انکار یې وکړو، او دویم تکبر او لویۍ اختیار کړه. نو دا انکار کول دا د تکبر او د لویۍ په وجه باندې وکړو. نو تکبر په وجه باندې هغه ټول علم، هغه ټول عمل، ټول عبادت هغه په سین راوشو، هغه ضایع شو، برباد شو. اوس دا ابلیس چا دوکه کړو؟ موږ سره خو دوه دشمنان دي، زموږ یو نفس او یو شیطان دی، او دواړه شپه ورځ موږ پسې زموږ د دوکه کولو، بېلارې کولو کوشش کوي دا دواړه. او د دې دواړو په مقابله کې د الله پاک نه مدد غوښتل پکار دي چې الله زه کمزوری یم، نفس او شیطان زما دوه دشمنان دي، د دې په مقابله کې ما سره مدد وکړه. نو الله پاک بیا د انسان سره مدد کوي، د دې دشمنانو مقابله کول بیا انسان ته آسان وي، او چې د الله نه مدد نه غواړي نو بیا د دې مقابله ګرانه. ابلیس چا دوکه که دی خو په خپله شیطان و، نو یې دې نفس دوکه کو. نفس ورته وویل چې ستا درجه، ستا مرتبه د آدم علیه السلام نه لویه ده، سجده مه کوه. نو نفس دوکه کو. زموږ سره نفس هم شته دی او شیطان هم شته دی، دواړه زموږ دشمنان دي. نو د الله د حکم نه یې واضح انکار وکړو، صفا انکار وکړو، نه کوم سجده، ګستاخي او بې ادبي یې وکړله. او دغه ابلیس چې کله الله پاک ترېنه تپوس وکړو چې ته سجده ولې ونه کړه، نو د جواب څه وکړو؟ انا خیر منه، زه د آدم علیه السلام نه غوره یم. خلقتنی من نار، تا زه د اور نه پیدا کړی یم، وخلقته من طین، او دی د خټې نه، د خاورې نه پیدا کړی دی. نو اور په بره ځي، اور کې د تکبر او د لویۍ صفت دی، نو شیطان کې هم دغه صفت پیدا شو، او په خاوره کې، په خټه کې د عاجزۍ صفت دی. نو آدم علیه السلام کې د عاجزۍ صفت و، ټولو فرشتو سجده وکړله، ابلیس ونه کړه، وایي زه سجده نه کوم. د حضرت نوح علیه السلام په زمانه کې چې کله طوفان راغی او دا ټوله دنیا باندې هغه سیلاب او طوفان د اوبو خور شو، نو ابلیس نوح علیه السلام ته وویل چې ما هم دې کشتۍ کې ځان سره کېنوه چې د الله د عذاب نه بچ شم. نو ابلیس ځان سره په کشتۍ کې کېنو، د الله په حکم باندې، د الله په اجازت باندې.
نوح علیه السلام ورسره خبرې کولې چېرې د الله پاک سره ستا ورانه ده نو خوښه دې نه ده چې روغه درله وکړمه وی ولې مې خوښه نه ده روغه کوم الله سره نوح علیه السلام الله پاک ته درخواست پیش کو چې یا الله ابلیس روغه کول غواړي نو الله پاک ورته وفرمایل چې روغه خو زه کومه خو کوم شرط چې مخکې موجود دی چې د آدم علیه السلام ته دته حکم و چې سجده وکړه د سجده نه ده کړې اوس دې لاړ شي د آدم علیه السلام قبر ته یې سجده وکړي نو زه به یې معاف کړم زما ورسره روغه ده ابلیس ویل چې ها په ژوند مې ورته سجده نه ده کړې اوس د مرګ نه پس د هغه قبر ته به سجده کوم وی بالکل یې نه کومه نو بیا هم لاړو بې لارې شو ګمراه شو څنګه چې مخکې ګمراه او بې لارې نو هغه د روغې کوشش د نوح علیه السلام هغه کامیاب نشو اوس دا سجده چې فرشتو وکړله نو دا د تعظیم سجده وه دا د عبادت سجده نه وه د عبادت سجده په هیڅ یو دین کې په هیڅ یو مذهب کې د الله نه سوا بل چاته جایز نه وه همیشه دپاره د عبادت سجده صرف د یو الله دپاره جایز ده د تعظیم سجده د ادب سجده دا په مخکنو دینونو کې کې دا جایز وه او دوه ځایه قرآن مجید د دې ذکر کړی دی یو دلته کړی دی چې آدم علیه السلام ته فرشتو سجده وکړه نو دا د تعظیم سجده وه او بل د یوسف علیه السلام په واقعه کې چې کله یوسف علیه السلام د ماشوموالي په حالت کې خوب ولیدو انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین چې ما 11 ستوري ولیدل په خوب کې او نور او سپوږمۍ مې ولیدل چې دوی ما ته سجده لګوي نو پلار ته خوب بیان کړي یعقوب علیه السلام ته نو هغه ته پته ولګېده چې زما دې بچي ته به الله پاک ډېره لویه مرتبه ورکوي بیا یو وخت راغی چې روڼ کوي ته وغورځو بیا د غلام په حیثیت باندې په یو قافلې والو باندې خرڅ کو بیا پکې جیل ته لاړو د مصر او بیا د جیل نه راووتو او د مصر د بادشاهۍ په تخت باندې الله پاک کینو نو هغه وخت کې دا دستور او طریقه وه چې بادشاه ته به خلقو د تعظیم سجده کوله نو چې کله د یوسف علیه السلام 11 وروڼه او د هغه مور او پلار دواړه راغلل نو څنګه چې شاهي آدابو نو هغه شان هغې د شاهي آدابو مطابق عمل وکړو او دا مور او پلار 11 وروڼه هغې د شاهي دربار د آدابو مناسب حضرت یوسف علیه السلام ته سجده ولګوله او یوسف علیه السلام وویل چې دا زما هغه خوب دی چې ما ډېره موده مخکې لیدلی الله پاک زما هغه خوب رښتیا کو نو دغه سجده یوسف علیه السلام هم پیغمبر دی حضرت یعقوب علیه السلام هم پیغمبر دی او یوسف علیه السلام بادشاه د زمانې هم دی نو دا د عبادت سجده نه وه ورنه یوسف علیه السلام به منع کړي او یعقوب علیه السلام پیغمبر دی نو هغه به د عبادت سجده څنګه د الله نه سوا بل چاته کوله نو معلومه شوله چې دا هم د تعظیم سجده وه د ادب سجده وه څنګه چې فرشتو د تعظیم سجده وکړه آدم علیه السلام ته نو دغه شان د یوسف علیه السلام 11 وروڼه او د هغه مور او پلار هغې هم یوسف علیه السلام ته د تعظیم سجده کړې ده او د عبادت سجده د الله نه سوا په هیڅ یو مذهب کې په هیڅ یو دین کې بل چاته جایز نه وه نو دلته چې کومه سجده د فرشتو ذکر ده نو دا د تعظیم سجده وه د عبادت سجده نه وه او په خپله الله پاک د دې حکم کړی و فرشتو ته چې تاسو سجده ولګوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایلی دي چې کچرې د الله پاک نه سوا بل چاته سجده کول جایز وی نو ما به زنانو ته حکم کړی وی چې دوی خپلو خاوندانو ته سجده ولګوي د خاوند مقام او مرتبه ترې معلومه شوله په بیبي باندې چې د خاوند مقام او مرتبه څومره اوچته ده که د الله نه سوا بل چاته سجده جایز وی زنانو ته به حکم و چې تاسو خپلو خاوندانو ته سجده ولګوئ
زمونږ په دین کې د تعظیم او د ادب سجده هم حرام وګرځېدله چې دا د الله نه سوا اوس بل چاته جایز نه ده د شرک جرړې کټ کړې د شرک بنیاد ختم کو چې بیا خلق به د تعظیم او د عبادت په سجده کې فرق نشي کولی بیا به خلق وایي چې مور او پلار ته سجده کوه ښځې به خاوند ته سجده کوي مریدان به خپلو پیرانو ته سجدې کوي نو دا سجده د تعظیم ده که د عبادت ده نو زمونږ په دین کې زمونږ په مذهب کې دا د الله نه سوا بل چاته جایز نه ده نو ټولو فرشتو سجده وکړله ادب یې وکړه د آدم علیه السلام او شیطان ابلیس هغه بې ادبي وکړله سجدې او نه کړه انکار یې وکړ نو علما فرمایي چې لومبنی ادب دام په آسمان کې شوی دی او لومبنی بې ادبي دام په آسمان کې شوی ده نو ادب والا فرشتې وي ټولو فرشتو یو فرشته هم د سجدې نه بهر نه ده ټولو فرشتو سجده کړې ده د هغې مقام او مرتبه الله پاک نوره اوچته کړله او ابلیس همیشه دپاره لعنتي وګرځېدو تر قیامته پورې نو ابلیس د یو سجدې نه انکار وکړو او زمونږ مسلمانان وروڼه شپه ورځ شبه روز کې څومره سجدې دي نو هر یو انسان دې سوچ وکړي چې څومره سجدې کوم او څومره رانه پاتې کېږي نو په یو سجده باندې ابلیس تر قیامته پورې لعنتي ګرځېدلی دی نو دا کومې سجدې چې زموږ نه پاتې کېږي د مونځ په شکل کې او مونځونه رانه پاتې کېږي قضا کېږي خصوصا د سحر مونځ څومره خلق د غفلت په خوب باندې اوده پراتې نه پاسي حالانکه حدیث مبارک کې راځي چې دا د رزق د تقسیم وخت دی په دې وخت کې رزق تقسیمیږي نو څوک چې راپاسي جمع سره مونځ ادا کړي او د الله ذکر تلاوت کې مصروف وي نو په رزق کې به هغه ته الله پاک لویه برخه او لویه حصه ورکوي او څوک چې د غفلت په خوب باندې اوده نو د رزق د تقسیم وخت دی هغه د دې نه محرومه پاتې شو نو بیا پریشانی دکان مې نه چلیږي کارخانه مې نه چلیږي پټي کې او باغ کې چې دی نو فصل او پیداوار ښه نه کېږي تجارت کومه هغه ښه نه کېږي مختلف قسمه خبرې بیا خلق کوي او دې ته نه ګوري چېرې د سحر مونځ هغه مې کړی دی او که نه مې دی کړی حالانکه حدیث مبارک کې راځي چې چا د سحر مونځ وکړو بیا خپل روزګار پسې روان شو د ده په لاس کې به د رحمان جنګی او چا چې د سحر مونځ ونه کړو او دغه شان خپل روزګار ته روان شو د په لاس کې به د شیطان جنګی نو د شیطان جنډه چې د چا په لاس کې ورکړی شي نو د هغه کار به څنګه سمې وکړي روزګار به څنګه وچلېږي یقینا چې هغه روزګار کې بس پیروالی وي برکت به پکې نه وي وإذ قلنا او یاد کې هغه وخت چې وویل مونږه للملائکة ټولو فرشتو ته چې څومره فرشتې دي ټولو ته الله پاک حکم وکړو اسجدو تاسو سجده وکړئ لآدم حضرت آدم علیه السلام ته دا د تعظیم سجده وه او د آدم علیه السلام حیثیت په دغه وخت کې د قبلې و څنګه چې موږ لمونځ کوو او قبلې طرف ته مخ کوو مخ مې د کعبې شریفې په لور کړو الله اکبر او د الله حکم و بس په هغې باندې څوک اعتراض نشي کولی الله حکم کړی و فرشتو ته او الله پاک ته اجازت دی په هغه باندې څوک اعتراض نشي کولی چې ولې د آدم علیه السلام ته فرشتو ته د سجدې حکم کړی دی چې دا خو غیر الله دی غیر الله ته څنګه سجده وشوه نو دا د الله حکم او د تعظیم سجده وه فسجدو ټولو فرشتو سجده وکړه د الله حکم یې ومنو او بالکل قیل و قال یې پکې ونه کړو څه حیله حواله یې پکې ونه کړه اعتراض یې ونه کړو سوال جواب پکې ونه شو بس چې څنګه حکم وشو فورا ټولو فرشتو سجده وکړه الا ابلیس مګر ابلیس ونه کړله هغه وایي زه غوره یم زه یې د اور نه پیدا کړی یم دی د خاورې او خټې نه پیدا کړی دی زما نه غوره نه دی زه ترې غوره یم نو څنګه زه ته زه سجده وکړم ابا انکار یې وکړو واستکبر او تکبر یې وکړو لویي یې وکړه او د تکبر تعریف څه دی تکبر دې ته ویلی شي چې انسان ته حق ښکاره شي حق وپېژني او بیا قصدن عمدن په هغې باندې عمل نه کوي حق شاته وغورځي نو دې ته تکبر ویلی شي او تکبر دې ته ویلی شي چې بل چاته په سپک نظر باندې کتل او خپل ځان د هر چا نه اوچت شمارل دا هم تکبر دی نو شیطان ته حق خبره ښکاره شوه
چې آدم علیه السلام ته سجده کول پکار دي او بیا هم تکبر وکړو او آدم علیه السلام ته سپک وکتل چې دا زمانه کمزورې دی زه ترې غوره او بهتر یم نو په دې وجه باندې سجده یې ونه کړله وکانا او دې په علم د الله پاک کې من الکافرین د کافرانو نه یو ترجمه داسې مفسرینو کړې ده دویمه ترجمه دا کړې ده وکانا او شو دې په دغه وخت کې من الکافرین د کافرانو نه ان دغه وخت پورې ایمان موجود و اعمالو عباداتو علم او چې کله انکار او تکبر پکې راغی نو علم عمل او عبادات او ایمان هغه ټول ضایع او برباد شو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا او یاد کې هغه وخت چې موږ وویل ټولو فرشتو ته تاسو سجده وکړئ لآدم حضرت آدم علیه السلام ته فسجدوا نو ټولو فرشتو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه ابا انکار یې وکړو واستکبر او تکبر یې وکړو وکانا من الکافرین او دې په علم د الله پاک کې د کافرانو نه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته